السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به نن په ډېره په زړه پورې ویډیو کې سره شویم دوستانو. څنګه کولی شو خپل د ویډیو بیکګراوند بدل کړو دوستانو. باید یادونه هم وکړم دوستانو، کله چې تاسو د ویډیو بیکګراوند چینج کوئ نو باید د هغه ویډیو بیکګراوند شین یا تور وي دوستانو. دلته یو ویډیو ده ما سره دوستانو، زه غواړم چې د دغه بیکګراوند دوستانو بدل کړم. تاسو ته ښکاري دوستانو دا په شین بیکګراوند کې ده. زه غواړم چې د دغه بیکګراوند مکمل بدل کړم دوستانو. د دې لپاره به تاسو لومړی د kinemaster پروګرام دوستانو خلاص کړئ. کله چې دوستانو د kinemaster پروګرام خلاص کړئ نو تاسو به سمپلی په یوټیوب سایز باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې سایز باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته به تاسو هغه نوی بیکګراوند انتخاب کړئ دوستانو، کوم چې تاسو د خوښې وي دوستانو. ما دغه بیکګراوند راوړ. همدارنګه دوستانو زه ما ویډیو دلته راوړم دوستانو او په دې بیکګراوند باندې لګوم. تاسو به سمپلی په دې لیر باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دې لیر کلیک وکړو دلته ډېر زیات آپشنز راځي، میډیا د افیکټ د سټیکر ټیکسټ او هینډ رایټینګ. نو تاسو به دوستانو سمپلی په میډیا باندې کلیک وکړئ او همدارنګه هغه ویډیو به دوستانو دلته راوړئ. کله چې دوستانو دغه ویډیو راوړو نو دې وروسته بیکګراوند دی، زه غواړم چې دغه بیکګراوند ترې لرې کړم. نو دې لپاره به دوستانو تاسو دلته راشئ کروم کی ته، دغه چې تاسو ته ښکاري دوستانو، په دې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې کلیک وکړو نو دلته دوستانو د انیبل بټن ده، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دا دوستانو دغه بټن آن کړه نو سمپلی هغه دوستانو هغه بیکګراوند چې و ختم شو د دغه ویډیو نه دوستانو. او ما وشو کړی چې ډېر په اسانه توګه د دغه ویډیو بیکګراوند بدل کړم دوستانو. تاسو وګورئ اوس دوستانو هغه د ویډیو بیکګراوند ما ډېر په اسانه توګه بدل کړ. او دوستانو تاسو به سمپلی د دې ثبت کولو لپاره به په دغه کونج کې غشي باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو د ډېر زیات سایزونه راځي، په ایچ ډي کې ډاونلوډ کوئ او ډېر زیات سایزونه یې نو دوستانو زه غواړم چې دغه ویډیو په ایچ ډي کې کنورټ کړم دوستانو. تاسو به سمپلی راشئ د ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا ویډیو ایکسپورټینګ لګیا دی دوستانو، دا ویډیو ایکسپورټ کېږي. زه به تاسو ته وښیم دوستانو چې ویډیو ډېر په اسانه توګه ما هغه بیکګراوند یې بدل کړ دوستانو. نو تاسو به سمپلی بیا ګیلرۍ له راشئ دوستانو، هغه ویډیو به تاسو پلی کړئ. واقعا دوستانو دغه ویډیو چې په شین بیکګراوند کې وه نو ما ډېر په اسانه توګه د دغه ویډیو بیکګراوند بدل کړ دوستانو. د دغه ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.